هر انسان ژوند یوازې د دې وړتیا نه لري چې خپل ځان پورته کړي، بلکې کولای شي ټول انسانیت ته اوږه ورکړي. ستا رښتینی ارزښت په دې کې نه دی چې ته څوک یې، په دې کې دی چې ته له ځانه د څه جوړولو وړتیا لرې. له ځانه زیات راضي مه اوسه. موږ له نورو په نه رضایت کې خفه کیږو، خو له ځانه په نه رضایت کې وده کوو. تا به خلک په هغه څه نه یادوي چې تا یو ځل کړي دي، په هغو کارونو به دې یادوي چې تل یې کوې. نړۍ موږ د خپلو کارونو له امله پیژني، نه د خپلو نیتونو له امله. که یې استعمال نه کړې بایلې یې. د نااستعمال شویو پیسو ارزښت راټیټېږي. نااستعمال شوی لیاقت له منځه ځي. نااستعمال شوی ماشین زنګ وهي. نااستعمال شوی وخت مړ کېږي. نااستعمال شوی تعلیم د اوږو بار ګرځي. زه کولای شم د ژوند ژبه ده، زه نشم کولای د مرګ ژبه ده. په ملګرتیا او دوستۍ کې هیڅکله مه پرېږده چې د نورو کمزورۍ ستا کمزورۍ وګرځي. ستاسې مور او پلار یو زوی غواړي، نه یو اداري راهب. ستا میرمن یو خاوند غواړي، نه یو هر اړخیز شخصیت. ستا اولادونه یو پلار ته اړتیا لري، نه د یو ملت رهبر ته. غوړتوب یو سپیناوی دی. چیرته چې غوړتوب وي هلته سپیناوي ته اړتیا نه وي، او چیرته چې سپیناوي ته اړتیا وي هلته غوړتوب په شک کې وي. د ځان غوښتنې لپاره به مو څومره اړیکې له لاسه ورکړي وي. اړینه دا ده چې ځان غوښتنه وغورځوئ او اړیکې وساتئ. خو تاسې اړیکې غورځوئ او ځان غوښتنه ساتئ. ځان غوښتنه هیڅکله دومره ارزښت نه لري. ژوند د شطرنج په شان دی او ته ورسره لوبه کوې. ستا د دانې په خوځولو سره هغه هم خپله دانه بې ځایه کوي. ستا خوځولو ته انتخاب وایي او د هغو خوځولو ته پایلې. ته به وارزول شي، تا ته به چلنج درکړل شي، تا به ګړنګ ته ورټېل وهي. کله چې لوبه کې تکړه شي هغه دې پرېږدي چې لوبه وګټي.